که تاسو په خپل خطاط یې او خطاطي کولای شئ ښایسته ډیزاین کې او بیا غواړئ چې تاسو دغه لیکنه چې تاسو هر څه لیکئ په خطاطۍ کې هغه په ویډیو کې داسې معلومه شي لکه تاسو ما سره په خوا کې سکرین کې دوه ویډیو ګورئ چې هغه زما نوم لیکل شوی دا او په هغه لیکنه کې تاسو وګورئ چې هغه لیکنه تاسو ګورئ چې دا لیکل کیږي او هغې کې څنګه معلومیږي هغه لیکل تاسو وګورئ چې هغې کې ډېر ښایسته ډیزاین معلومیږي نو څنګه کولی شئ تاسې هم دغسې خطاطۍ په وخت کې کله چې تاسو یو نوم لیکئ هر څه چې لیکئ په یو ورقه باندې او بیا تاسو ویډیو ته ریکارډ کوئ هغه ویډیو کې بس تاسو لیکل په دې رقم سره معلومیږي همدا طریقه نن تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم چې تاسو څنګه کولی شئ خپل نوم یا هر چاته چې لیکئ هر څه چې لیکئ هغه هم په ورقه باندې هغې بیا مثال تاسو ویډیو کوئ ویډیو ریکارډینګ او هغه لیکل چې تاسو کوئ هغه بس تاسو په دې ډیزاین کې معلومیږي هغې په لیکلو کې به رنګارنګ مثال کلرونه وي او لکه څنګه چې تاسو ویډیوګانې وکتئ دغسې به معلومیږي ډېر ښایسته ښکارېږي یعنې زیات خلک وایي چې دا موږ څنګه وکړو نو په دې ویډیو کې زه تاسو ته مکمل پروسس ښیم کوشش کوئ موږ سره تر پایه پاتې شئ السلام علیکم په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او صحتمند اوسئ ملګرو ورځو د ویډیو طریقې خواته نه غواړم ویډیو مې ډېره اوږده شي مکمل طریقه درته ښیم صحیح ده دې لپاره ملګرو تاسو داسې کار وکړئ که چېرته تاسو خپله خطاطي کولی شئ نو هغه ویډیو یعنې یو خو داسې چې مثال تاسو په دیوال یا یو ځي بل ځي باندې هغه خطاطان هغه آرټس به تاسو کتلي وي نو هغې په بیکګراونډ کې خو موږ داسې نشو کولی فزیکل خو دا په ویډیو کې کېږي اوس مثال دلته تاسو یو ورقه راخلئ تاسو خپله خطاط یې ښایسته ډیزاین کې لیکل کولی شئ خطاطي کولی شئ او په ورقه باندې یو چاته تاسو نوم لیکئ او هغه نوم به بیا تاسو د ویډیو ریکارډینګ کوئ صحیح ده هغه ویډیو کې چې تاسو لیکل کوئ لیکل بس تاسو په دې ډیزاین کې معلومیږي نو دغه د ایډیټینګ طریقه زه تاسو ته نن په دې ویډیو کې ښیم صحیح ده نو دلته په موبایل سکرین کې تاسو ګورئ دې لپاره به تاسو داسې کار وکړئ ملګرو تاسو سره باید یو ایډیټر وي یو اپلیکیشن انشارټ درسره وي کیپکټ درسره وي هر یو درسره وي په هغې کې کېږي صحیح ده اوس زه راځم انشارټ طریقه هم درته ښیم خیر په کیپکټ کې به هم درته وښیم ډېر اسانه کېږي ملګرو صحیح ده دې لپاره ملګرو بیا تاسو که چېرته دغسې ویډیو جوړې کوئ ګوره دا هم یو ښه لاره ده که چېرته تاسو خطاطي زده یې ښه ډیزاین کې لیکل کولی شئ دغسې ویډیو ریکارډ کوئ خلکو ته نومونه لیکئ په ډیزاینونو کې ویډیو ترې کوئ او فیسبوک ټیک ټاک یوټیوب دې ځایونو ته اپلوډ کولی شئ ستاسو خپل ویډیوګانې راځي خپل کانټینټ هم راځي یعنې ستاسو دې سره انګیجمنټ ډېر زیاتېږي په چینلونو کې ځکه زیات کسان غواړي چې د هغوی نوم تاسو ورته ولیکئ تاسو نه به غوښتنه کوي یعنې تاسو کولی شئ د دې له لارې تاسو ارنینګ هم وکئ پیسې هم ګټلی شئ دا هم درته ووایم صحیح ده که چېرته تاسو خطاط یې او خطاطي کولی شئ تاسو خپل د خطاطۍ له لارې کولی شئ ارنینګ هم وکئ صحیح ده ګورئ ملګرو دې لپاره به تاسو داسې کار وکړئ چې اول راځو موږ ما ته یو ورور احمدزی خطاط نومیږي او فیسبوک کې به هم زه تاسو ته وښیم زه تاسو ته ښیم دغه احمدزی خطاط صحیح ده احمدزی خطاط په نوم باندې آی ډي ده د هغه او هغه خپله دغه خطاطي کوي او ده ماته هم دا نوم جوړ کړی ده دلته وګورئ زه تاسو ته ویډیو طریقه هم ښیم چې دا څنګه جوړېږي دې ورور ماته جوړ کړی دا ډېر ښه خطاطي کوي تاسو کتلی شئ دا ډیزاین تاسو وګورئ فیسبوک کې دې ورور خپله هم دغسې ویډیو جوړې کړي دي نو خطاطي کوي او بیا مثال تاسو د دې پیج وګورئ د ده مثال په دې کې مهارت لري خطاطي زده ده نو دی خپله وګورئ دغسې ویډیوګانې کوي فیسبوک ته اپلوډ کوي ټیک ټاک ته اپلوډ کوي نو دا وګورئ دې باندې ښه ویوز هم راځي او زیات خلک ورته کمنټ کوي چې مثال ماته نوم ولیکه دې سره انګیجمنټ هم زیاتېږي صحیح ده نو دې ورور مننه کوم ماته مې یو دوه نومونه جوړ کړي او مثال غوښتنه یې وکړه چې زیات کسان وایي چې دا ویډیو موږ څنګه داسې جوړ کړو په هغې په اړه به زه درته دا نن طریقه وښیم دې ویډیو کې صحیح ده انشورټ ته راځو ملګرو دلته ګورئ چې کله تاسو خپله خطاطي ورقه باندې نوم ولیکلو هر رقم نوم هم چې ولیکلو هر څه هم چې ولیکل په ساده خو یو خبره یاد ولرئ کلر ته به ډېر فکر کوئ یعنې کم رنګونه ضرور دي دې لپاره ګورئ ملګرو دوه کلرونه درته ښیم چې کروماکي دپاره ډېر بیسټ ښه رنګونه دي تاسو کتلی شئ دغه شین رنګ کې بیکګراونډ شین رنګ کې کروماکي کلر ډېر صفا لرې کوي صحیح ده هغه که نیلي شین وي او که دا بل شین وي صحیح ده دغه شین رنګونه چې دي دا ډېر په اسانۍ سره ډېر صفایي سره دغه په کروماکي کې صفا کېږي نو کله چې تاسو خطاطي کوئ د هغې دپاره چې کوم قلم تاسو کاروئ چې هر څه باندې کوئ د هغې رنګ باید تاسو په دې دواړو رنګونو کې یو رنګ انتخاب کړئ که تور رنګي یا داسې نور رنګونه هغه بیا صفایي سره نه لرې کېږي نو په دې شین رنګونو کې چېرته تاسو په یو رنګ کې ولیکئ که هر یو شین رنګ وي نو هغه بیا صفایي سره لرې کېږي او ډېر صفا به معلومیږي صحیح ده نو دلته ګورئ که په ویډیو باندې اوکې کومه که د پرو ورژن دا ما ټلیګرام ته اپلوډ کړی او که تاسو سره نه وي د ویډیو په ډسکرپشن کې مې لینک درکړی ده لاړ شئ زما ټلیګرام چینل نه به دا کې ډاونلوډ کړئ چې کله ډاونلوډ کړل ته په ویډیو باندې اوکې وکړئ دلته ګورئ نیو په دې پلس باندې به اوکې وکړئ چې کله پلس باندې اوکې وکړم ملګرو دې نه مخکې به تاسو کلرفل ویډیوز پیدا کوئ یو څو دانې لکه اوس مثال دلته وګورئ ما سره
دلته کلرفل ویډیوز شته دي او څو دانې ما ډاونلوډ کړل ټیک ټاک نه سمپل ګوري ښه ټیک ټاک یا یوټیوب شارټ هر ځای کې تاسو کولای شئ دغسې ویډیو پیدا کړئ. څنګه پیدا کیږي سمپل ټیک ټاک ته راځم او په ټیک ټاک کې سرچ کې زه دلته ورته لیکم کلرفل ویډیو صحیح ده کلرفل لایټس یا داسې ورته لیکم کلرفل لایټس دا زه سرچ کوم. کله چې دا سرچ کوم ګورئ دغسې ویډیوګانې ملګرو دا وګورئ دغسې کلرفل ویډیوګانې به تاسو ډاونلوډ کړئ لکه اوس مثال دا شوله دا بس تاسو په کوم لیکل کوئ هغې کې به بیا بیکګراونډ کې دا معلومیږي. نو دغسې یو څو ویډیوګانې به ځان سره ډاونلوډ کړئ. بیا ګورئ ما 3 ویډیوګانې ډاونلوډ کړي په ګیلرۍ کې راسره دي. د دې ویډیوګانو څخه زه دغه یو ویډیو راخلم کلرفل ویډیو او په دې باندې تاسو طریقه هم ښیم چې مثال څنګه په دې کې موږ دغه ویډیو کې اضافه کولی شو. اول به کلرفل ویډیو راواخلئ په ویډیو باندې به اوکې وکړئ او د دې ویډیو وایس به تاسو ختم کړئ یعنې اواز به یې بند کړئ. کله چې دا بند کړو دا ویډیو به زوم آوټ کړو ځکه دا وګورئ په دې طریقې سره چې فول سکرین شي لیکل ته لري شي. کله چې دا کار وکړو تاسو به خپل د ویډیو لینث وګورئ دې کې اوس ځینې په دې پورې رنګونه صحیح دي بیا بدل شوي دي. دا کلیپ زه دلته کټ کوم دلته وګورئ دلته به دا سپلیټ کړم دا مې چې سپلیټ کړو دا 13 برخه چې دا زما نه دي خو زه دا یو کلر کاروم دا کلر به زه انتخاب کوم ستاسو ویډیو یو د کوي که هر څومره هغې اندازې ته به تاسو دا اولنۍ کلیپونه ورسوئ. هغه څنګه کېږي په همدې کلیپ به اوکې وکړئ او دلته به دې خوا ته راشئ دلته وګورئ ډوپلیکیټ دا ډوپلیکیټ به وایي چې ستاسو ویډیو خطاطي څومره وخت کړي همغې اندازې ته به یې ورسوئ. مثال دا زه یو دقیقې پورې رسوم که هر څومره بیا به یې ډیلیټ کړم دا وګورئ تقریبا 10 سیکنډه شوه یعنې د دې نه ډوپلیکیټ موږ وویستل د ویډیو لینث هم زیات کړو تر 50 سیکنډه پورې ما ورسوله. نو بېرته به دې سر ته راشو اوس به تاسو داسې کار وکړئ ملګرو په دې پاس آیکنو کې دلته وګورئ دغه په پیپ باندې به اوکې وکړئ چې کله پیپ باندې اوکې وکړله نو چې کومه خطاطي کړې وي هغه ویډیو به راواخلئ تاسو موبایل کې ریکارډینګ کړی یا کوم لیکل هم چې کړي نو د احمدزي خطاط ورور ماته دا ویډیو نوم لیکلی و هماغه ساده ویډیو ماته لیکلې ده دا به زه لږ غټ کړم داسې او د ګوتو سره به یې داسې تاو کوئ دا ویډیو تر څو فل سکرین دلته فټ کوئ ښه داسې به یې زوم آوټ کوئ چې دا غاړې هم لږ کټ شي. کله چې دا وکړو ملګرو نو دلته به تاسو دې خوا راشئ او دا لیکل به په دې ځای کې ودروئ چې کوم ځای کې صفحه معلومیږي تر څو موږ ته دا کلر معلوم شي او دغسې ګورئ دې اندازه کې ښه چې موږ ته صحیح معلوم شي. دلته چې راغلی بیا په پاس سر کې د اپشنو ته راشئ او دلته وګورئ دغه کټ آوټ اپشن ګورئ په دې به اوکې وکړئ چې کله په دې باندې اوکې وکړه بیا خوا کې ورسره ګورئ کروما دا وګورئ کروما په دې به اوکې وکړئ چې کله کروما باندې اوکې وکړه دغه اپشن به تاسو داسې ونیسئ او دا به تاسو په دې لیکلو باندې ودروئ. ګورئ ورته ښه ملګرو دا وګورئ کوم ځای کې چې دا د لیکلو رنګ ده دا وګورئ په دې به ودروئ ښه چې کوم ځای کې ښه صحیح راشي همالته به تاسو چې صرف دا بیکګراونډ یې پاتې شي او یوازې همدغه رنګ انتخاب شي. اوس وګورئ همغه رنګ انتخاب شول په دې کې که نه دې کې تاسو دغه سټرنټ مثال دغه دومره به نه اضافه کوئ چې هغه ورسره خراب شي تقریبا شاوخوا 25 په دې اندازه کې چې پاتې شي نو صحیح راځي صحیح ده او شاډو چې ده هغه پرېږدئ هغه مه اضافه کوئ. دا ټیک مارک ګورئ په دې به اوکې وکړئ او بیا دا به بیا ټیک مارک صحیح ده. نو دا هم چې وکړو ملګرو اوس ګورئ ښه چې دا نوم لیکي د دې نوم په لیکلو کې تاسو په بیکګراونډ کې ګورئ چې هغه څنګه معلومیږي دا تاسو کتلی شئ ښه ډېر اسانه کېږي ملګرو صحیح ده. همدغه طریقې سره تاسو کولی شئ په کپکټ کې هم په کروما کي له لارې د دې بیکګراونډ ختم کړئ. دا وګورئ ملګرو دا ویډیو به زه لږ مخکې کړم تر څو لیکل پوره معلوم شي او دا دی ملګرو تاسو کتلی شئ تاسو وګورئ اوس دا لیکل نو دې طریقې سره ملګرو تاسو په د ټیکس په بیکګراونډ کې هغه کلرفل چې څه لیکئ شاته به همغه معلومیږي همداسې به معلومیږي چې تاسو دا قلم باندې څه لیکئ دا په دې کې کمال ده خو دا د ویډیو په بیکګراونډ کې موږ کلرفل ویډیو ولګوو په دې طریقې سره به دا داسې معلومیږي صحیح ده. د ویډیو لږ زیاته ده او ما د دې په چې کوم لاندې د دې بیکګراونډ کلرفل ویډیو ده هغه به دلته نور هم ډوپلیکیټ کړئ تر څو هغه ځای پورې ورسیږي چې ستاسو دا بله ویډیو څومره یي چې هغې سره یا مثال هغې اندازې پورې دا ستاسو ویډیو ورسیږي. دا وګورئ دا ویډیو هغه ځای پورې ورسېدله. اوس وګورئ مکمل ویډیو باندې زمونږ دا کلر اپلای شولو خو دا بیکګراونډ کې کلر نه ده صحیح دا چې تاسو ښه کلر ویډیو پیدا کړئ هغه دې نه هم ښایسته راځي ملګرو صحیح ده. کلرفل ښایسته ویډیوګانې په ټیک ټاک او دې ځایونو کې وګورئ دا اوس ما یو دانه ډاونلوډ کړې ده صفحه هم نه ده صحیح نه ده راغلې خو طریقه مې درته وښودله. دلته بیا تاسو کولی شئ ملګرو د دې ویډیو د پاسه تاسو په دې کارنر کې داسې ګلان غوندې ولګوئ یا هم په دې ویډیو د پاسه چې چاته تاسو نوم جوړوئ د هغه عکس ولګوئ په دې ورکه به داسې اوپیسټي به ورته کامه کوي تت به معلومیږي د هغه عکس به د هغه نوم به هم راځي او په دې بیکګراونډ کې چې څومره ایډیټینګ پکې کوئ نور تاسو کولی شئ انشاءالله په ایډیټینګ باندې به پوهېږئ دومره سخت کار نه ده صحیح ده. په کپکټ کې هم همدې طریقې سره کېږي نو تاسو بیا کولی شئ چې کروم ته به لاړ شئ ما درته ویلې چې مثال تاسو ګلان د کلر فلاورز فریم ډاونلوډ کولی شئ سمپل زه ځمه ګوره کروم ته او دلته ورته لیکم فلاور
وګورئ ملګرو ښه فلاور فریم پی ان جی دا به تاسو ولیکئ دا وګورئ دغسې فرېمونه به ډاونلوډ کړئ په پی ان جي کې مثال دا بیک ګراوند نه لري ملګرو ښه دا ساده پی ان جي صرف دغه ګلان معلومیږي نور بیک ګراوند دې سره نه وي دا به په ویډیو د پاسه تاسو ولګوئ اوس مثال چې هر یو فریم ستاسو خوښ شو اوس مثال دغه فریم ده خو چې په پی ان جي کې دا وګورئ دا پی ان جي فایل ده نو دلته به ویزټ به وکړئ د ویب سایټ ته به لاړ شئ پی ان جي ټري ته او دې ځینې به دا تاسو فل سایز کې ډاونلوډ کړئ چې په بیک ګراوند کې هیڅ هم رانه شي یعنې صفایي پی ان جي راشي صحیح موزیک کې چې دا هغه پیسې غواړي پریمیم غواړي او بس سمپل یا دی ګوګل کې هم دی ځای نه خو دلته کوالټي لږ خراب راځي داسې زور سره ونیسئ ډاونلوډ باندې به اوکې وکړئ دا د بیک ګراوند سره ډاونلوډ کېږي ګورئ ډاونلوډ شولو خو کم سایز کې بیا بل اپلیکیشن د هغې کې تاسو اسانۍ سره د هر یو فوټونه بیک ګراوند لرې کولی شئ اوس مثال فوټو روم ده فوټو روم لینک به مې هم درکړی د ویډیو په ډسکرپشن کې یا که فیسبوک کې موږ ګورئ په لومړي کمنټ کې به مې درته درکړی دلته به سټارټ باندې اوکې وکړئ فرام فوټو همدغه فریم فوټو به ورته راواخلئ دا ګورئ ستاسو د فوټونه مکمل بیک ګراوند لرې کېږي او همدغه فلاور فریم به پاتې شي یوازې دا وګورئ دې طریقې سره دا به کنفرم کوو چې کله هم کنفرم کړلو دلته به وګورئ ټرانسپیرنټ ته به راشئ دا وګورئ او دلته به ایکسپورټ کوي چې کله مو ایکسپورټ کړلو ګورئ ګیلرۍ کې سیف شولو ګیلرۍ کې چې سیف شولو لاړ به شئ او هغه انشاټ ته یا کیپ کټ ته صحیح ده همغې طریقې سره دلته اوس مثال زه راځم کیپ کټ کې د طریقه ښیم زیاتو کسانو سره کیپ کټ نیو پروجیکټ ته راځم پلس باندې اوکې کوم دا ورته الاوډ کوم صحیح ده نو دلته بیا زه ویډیو اول راواخلم کلرفل ویډیو به یې راواخلم صحیح ده موږ چې کومې ټیک ټاک نه ډاونلوډ کړي دي سمپل دا ګورئ دا ویډیو مې راواخیستله د کیپ کټ ریشو سایز به ورته انتخاب کړئ د ویډیو ته دلته وګورئ دلته ریشو ایکسپیکټ ریشو ټیک ټاک به انتخاب کړئ دا به ډن کړئ د بیک ګراوند نه به تاسو د دې میوزیک لرې کړئ لکه دې سره میوزیک لګېدلی بیا تاسو په خپلې خوښې باندې دلته تاسو پرې نظم لګوئ هر څه لګوئ هغه بیا ستاسو خوښه ده دا به لږ زوم آوټ کړو دې طریقې سره صحیح ده نو دا به هم موږ ډوپلیکیټ کړو ځکه زموږ ویډیو تقریبا تر 1 منټ پورې ده تر 1 دقیقې پورې ده نو دې ته به موږ دا هم ډوپلیکیټ کړو تر څو هغه حده پورې ورسېږي څومره چې زموږ ویډیو ده د 3-4 برخې مې ډوپلیکیټ کړه بیا به تاسو دلته لاندې راشئ اورلی ته او ایډ اورلی باندې به اوکې وکړئ او بیا به تاسو همغه ویډیو راواخلئ کومه لیکنه چې تاسو کړي هغه به دلته بیا موږ اضافه کړو اوس ګورئ په کیپ کټ کې درته طریقه ښیم دا ویډیو دا ایچ ډي مې انتخاب کړه ویډیو مې راواخیستله کله چې ویډیو راواخیستله دا به تاسو دغسې برابره کوئ د سکرین کې به فټ کوئ صحیح شو همغه طریقه د ملګرو صحیح ده کله چې داسې وکړله ملګرو دا وګورئ لیکل شروع شو دلته به اوس موږ مثال دی باندې کروما کی اپلای کړو په همدې ویډیو به اوکې وکړئ دا کومه چې موږ پاس پې ولګوله او دلته به لاندې راشئ په دې ځای کې به تاسو وګورئ ریموو پی جي په دې به اوکې وکړئ بیا کروما کی چې انتخاب کړه سمپل به دا کلر ویسئ او تاسو به یې په همدې ټکس باندې ودروئ ښه کوم دا لیکل چې شوي دي همدې رنګ سره باید یو شی راشي ګورئ دې رنګ باندې مې ودروله دا ویډیو دا به زه پلی کړم تاسو کتلی شئ چې هلته لیکل ځینې دلته د لاس کې چې کوم رنګ د هغه معلومیږي ګورئ هغه کلر هم لږ ورسره ختم کړو ځکه هغه هم لږ شین رنګ معلومیږي صحیح هغه بیا تاسو کټ کولی شئ کروپ کولی شئ که بیا وایي چې مثال دلته دا د دې چې دا د مثال د لستوڼي سره دلته رنګ چې معلومیږي دا ویډیو به لږ راښکته کوي هغه ځای به ترې کټ کوي تر څو داسې هغه سره معلوم نشي دا لاس یې هغې کې کلر چینج کېږي په دې خاطر صحیح ده دې حد ته به یې راورسوو یعنې ویډیو به دغسې کروپ کوي لږ کله مو کروپ کړله دلته کتلی شئ دا ستاسو ویډیو شوه نو چې کومه خطاطي مثال دی کوي کوم لیکل چې کوي د هغې بیک ګراوند تاسو وګورئ هم مې په کیپ کټ کې هم درته طریقه وښوده او هم مې درته په انشاټ کې مې وښودله خو څومره چې ښایسته کلرفل ویډیو تاسو پیدا کړئ د ټیک ټاک نه ډاونلوډ کړئ چې ښه رنګونه کړي ښه کلرفل ویډیوګانې هغومره ښې راځي ملګرو صحیح ده ځکه دا یو څو دوه ویډیوګانې ما پیدا کړي دا دومره ښې نه دي خو تاسو کتلی شئ ګورئ ښه رنګونه یې تاسو وینئ څومره ښایسته معلومیږي نو دغه طریقې سره تاسو هر یو رنګ لګولی شئ صحیح ده او بل دلته ایډ اورلی باندې بیا اوکې کومه دلته فوټو ته راځم او دغه فریم پې زه اپلای کوم ایچ ډي انتخابوم چې کوم فریم موږ ډاونلوډ کړو دا وګورئ مثال دا هم تاسو دلته دغسې اپلای کولی شئ دا ما کم سکرین ډاونلوډ کړو صرف طریقه مې تاسو ته پی ان جي فل سکرین کې به ډاونلوډ کوئ صحیح ده او بیا که غواړئ چې مثال په دې ورکه باندې د هغه کس انځور ولګېږي بیا به ایډ اورلی باندې اوکې وکړئ چې کله ایډ اورلی باندې اوکې وکړه دلته به تاسو یو فوټو راواخلئ فوټو روم باندې به تاسو بیک ګراوند ختم کړئ لکه څنګه چې ما ته طریقه وښودله صحیح ده نو په هغې طریقې سره تاسو بیک ګراوند ختمولی شئ زما سره یو فوټو د خپل بیک ګراوند نشته پکې بیک ګراوند مې ختم کړی زه همغه راخلم پرې لګوم طریقه درته ښیم مثال دا فوټو ما خپل راواخیستلو صحیح ده دلته وګورئ چې په هر ځای کې تاسو لګوئ اول سټارټ نه لګوئ هر ځای نه لګوئ دا فوټو مې راواخیستلو لاندې به ښکته شئ فوټو مې چې راواخیستل دلته به لاندې راشئ ماسک باندې به اوکې وکړئ ملګرو کله چې ماسک باندې اوکې وکړه دلته ماسک کې اپشن دي صحیح ده دلته تاسو ګورئ دا ګول سرکل دا به انتخاب کړئ دلته وګورئ سرکل چې کله سرکل انتخاب کړلو څومره اندازه کې فوټو غواړئ هغه ځای به انتخاب کړئ لکه اوس مثال دومره زه غواړم صحیح ده دغه فوټو ولګېږي او بیا دې سره لږ ایډجسټمنټ وکړئ مثال دا وګورئ دا به دغسې لږ تت کوئ کله مې چې دا وکړله بیا به هم دلته ایډجسټمنټ باندې بیا اوکې وکړئ دا صحیح شول ملګرو دا به تاسو اوکې کوئ صحیح ده دا کار زموږ وشولو بیا به فوټو باندې اوکې وکړئ دا کوم چې موږ راواخیستلو دا به انتخاب کړئ او دا به تاسو دې خوا راشئ اوپیسیټي ته دلته لاندې وګورئ اوپیسیټي ښه دلته به اوپیسیټي پیدا کړئ تر څو دا تت شي
تاسو پوره معلومیږي کنه. دا وګورئ تقریبا 10 اندازه کې چې تاسو پرېږدئ اوپیسټي دا وګورئ دې اندازې سره دا به موږ اوکې کو. نو اوس ورته وګورئ ټیکسټ چې لیکل کېږي هم به پرې انځور لګېدلی په بیک ګراونډ کې به معلومیږي، هم به ستاسو نوم لیکل کېږي دا په دې طریقې سره. بس په دې د پاسه تاسو خپل یو هغه به ورته پیدا کړي، یو نظم لګوئ، هر څه چې پرې لګوئ صحیح ده، نو هغه به تاسو پرې ولګوئ نو ستاسو ویډیو به په دې طریقې سره ریډي شي. دا وګورئ دومره ښایسته معلومیږي. دغه مکمل پروسس او په ټیکس په لیکل غواړئ نو څوک چې خطاطي کوي غواړي چې ټیکس په ولیکي ملګرو دلته په ټیکس ته راشئ او دلته په خپل یوزر نیم یا مثال احمدزی خطاط داسې به واړه په دې کونج کې ورسره ولیکئ، تاسو ته به یو کریډټ وي مثال چې تاسو دا ویډیو جوړه کړې ده صحیح شو. نو دغه پروسس دا هر ځم چې وکړو دلته به دا وګورئ 1080 FPS دا به آن کوي، ویډیو به دې ځینه ایکسپورټ کوي صحیح ده. میوزیک خو پرې لګولی شئ انشاءالله په کیپکټ طریقه باندې، خو نور پوهېږئ دومره سخت نه ده. ګورئ ساوند باندې به اوکې وکړئ، دلته به ساوند ورته خپل ګیلرۍ نه راواخلئ، کوم نظم هر څه چې یا به ډاونلوډ کړئ دلته به فایل ته راشئ، ډیوایس به انتخاب کړئ، ډیوایس نه به الاو کوئ ورته او ډیوایس نه به تاسو دغلته پلس باندې اوکې وکړئ، یو میوزیک به دلته ورسره راواخلئ او به یې لګوئ. دا وګورئ ملګرو صحیح ده. دغه طریقې سره چې هر څه وکړو ویډیو به سیف کړئ. دغه پروسس د خطاطۍ په دې ډیزاین کې د ویډیو جوړولو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي، ویډیو ضرور د سره لایک کړئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بل ویډیو پورې په لوی الله مسپارم. خدای پامان.